ولې د ځینو خلکو خبرې زړونه لړزوي خو د ځینو حقې خبرې هم څوک نه اوري. فکر وکړه یو مجلس دی لسګونه خلک ناست دي یو کس ورته پورته کېږي خبرې کوي نه عالم دی نه لوستی نه یې خبرې ډېرې ژورې دي خو مجلس چوپ شي خلک ورته غوږ نیسي. ځینې مسکا کوي ځینې سرونه ښوروي ځینې بیا تر پایه انتظار باسي بیا بل کس پورته کېږي علم لري عقل لري د ژوند تجربې لري خو لا یې خبرې نه دي ختمې شوي چې خلک موبایلونه راوباسي. ځینې ستړي شي ځینې پام نه کوي ولې د اغېز راز په څه کې دی ولې ځینې خبرې زړونو ته ننوځي او ځینې یوازې له غوږه تېرېږي. نن به درته هغه رازونه ووایم چې که پرې پوه شوې ستا خبرې به یوازې وانه اورېدل شي بلکې یادې به شي اغېز به وکړي او زړونه به بدل کړي. اول اغېزمنې خبرې له خولې نه له زړه نه راځي. تر ټولو لومړی راز دا دی هغه څوک چې اغېزمنې خبرې کوي په خپله پرې باور لري. که ستا خبرې یوازې معلومات وي خلک به یې هېرې کړي خو که ستا خبرې احساس ولري خلک به یې احساس کړي. خلک الفاظ نه اوري خلک احساس اوري. که ته د صبر خبرې کوي خو خپله بې صبره یې که ته د تقوا خبرې کوي خو ستا عمل ورسره نه وي نو ستا ژبه به کار کوي خو زړه به دې چوپ وي او زړه چې چوپ وي د بل چا زړه نشي راویښولی. دوهم خلک د خبرو نه مخکې ستا شخصیت ګوري. دا یو پټ حقیقت دی. خلک تر دې چې ستا خبره واوري ستا څېره انداز او چلند ارزوي. اغېزمن انسان په مجلس کې عاجزي لري ځان نه لوړوي خلک نه تحقیروي د زه پر ځای موږ کاروي. که ستا انداز داسې وي لکه زه پوهېږم تاسې نه پوهېږئ نو خلک به د زړونو دروازه بنده کړي. خو که دې وویل زه هم ستاسې په شان یو انسان یم ما هم دا غلطۍ کړي دي نو خلک به درته ووایي دا زموږ سړی دی. دریم لږې خبرې خو ژورې خبرې. یو ډېر لوی راز دا دی اغېزمن انسان ډېرې خبرې نه کوي خو پر ځای خبرې کوي. ځینې خلک داسې فکر کوي که ډېر ووایم نو خلک به متاثره شي خو حقیقت دا دی ډېرې خبرې خلک ستړي کوي خو یوه سمه جمله خلک بدلولی شي. د مثال په ډول یوه جمله ځینې خلک د خلکو زړونه ماتوي بیا د الله نه د سکون دعا کوي. دا یوه جمله ده خو تر سلګونو خبرو زیات وزن لري. څلورم خاموشي هم د خبرو برخه ده. په دې ډېر خلک نه پوهېږي. اغېزمن ویناوال کله کله چوپ کېږي هو چوپتیا هم خبرې کوي. کله چې ته د یوې جملې وروسته لږ ودرېږي خلکو ته وخت ورکړي چې فکر وکړي نو ستا خبره د هغوی ذهن ته ښکته کېږي. خو که خبرې پر خبرو وتړې نو خبره به یوازې په سر تېره شي زړه ته به نه ښکته کېږي. پنځم د مثال او کیسې ځواک. انسان د دلیل نه زیات کیسه یادوي د نصیحت نه زیات مثال احساسوي. له همدې امله قرآن کریم کیسې لري. نبي صلی الله علیه وسلم مثالونه کارول صالحینو واقعي حالات بیانول. که غواړې ستا خبره اغېز ولري کیسه ووایه واقعي مثال راوړه د ژوند صحنه بیان کړه خلک به خپل ځان پکې وویني. شپږم نرم زړه نرم غږ خو کلک پیغام. اغېزمن انسان غږ نه لوړوي خو پیغام کوي وي. قهر نه ښیي خو حق نه پټوي. نرمي کمزوري نه ده نرمي حکمت دی. لکه څنګه چې ویل شوي نرمي هغه کلپونه خلاصوي چې زور یې نشي ماتولی. اووم نیت بدل کړه اثر به بدل شي. وروستی او تر ټولو مهم راز که نیت دې د خلکو بدلول نه وي بلکې د حق رسول وي نو الله به اثر ورکړي. کله چې د شهرت لپاره نه غږیږي د طالعو لپاره خبرې نه کوي د ځان ښودلو لپاره نصیحت نه کوي نو الله ستا خبرو ته برکت ورکوي. ځینې خبرې ځکه اغېزمنې وي چې ویونکی خپل ځان نه بلکې حق وړاندې کوي. زړونو ته رسېدونکې جمله. نو که ته غواړې ستا خبرې واورېدل شي ستا خبرې احساس شي ستا خبرې بدلون راولي نو ژبه مه کوي کوه زړه کوي کړه ځکه هغه خبره چې له زړه راوځي خامخا بل زړه ته رسېږي. درنو دوستانو که دا معلومات درته ګټور ونو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب او ویډیو لایک او شیر کړئ.